حدیث کې راځي یو کلمه ده ودا چې څوک یو واری وي یو وار نو الله رب العزت اقا ان کې یو فرشته ته حکم کې شل لاک نه کوي د پامل نامه کې ولیکي شل لاک نه کوي اته دغه کلمه چې سړی 15 پیری وي سونه کوي به ولیکي لکه 1 کروڑ تانه تاسو کوم ته چې 1 کروڑ روپۍ ګټي د دنیا ګټه نو چې معشومي سپینګری بشي او 1 کروڑ روپۍ بل فرض ګټي نو بل ورځ به ته زیو دنیا کې به پاتې شي نو چې دا کلمه ځان لا وظیفه وګرځوي او د ورځې 15 پیری وای نو د ورځې د مونږ روزه زکات عبادت درود مونږ نفل د قرآن تلاوت د دین علاوه د دوانو جهانو سردار رسول الله مبارک د خلید مبارک وینا مطابق یو کول نه کوي به الله په عمل نامه کې لیکي الکه دام خو خداو کنه 1 کروڑ نه کوي هغه کلمه دا د ټول مرګري وای لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا د خپل مبارک پیغمبر وینا ده چې یو واری سوکوي د جمعې د منځ اجر به الله ځان لدار کی دراتلو د یو قدم اجر به الله ځان لدار کی کو دی یاد کړو بیا دی ویلا نو دا دی نور غټه شو کني ان شاء الله زما دا عقیده او ایمان دی نن د جمعې د منځ نه چې کم کسان ذکر تا شلا کنه کوي به الله د دې په عمل نامه کې لیکلي دا د رسول الله مبارک نه د زمون ایمان دی او یو حدیث کې راځي یو درود شریف دی ډیرو مرګرو ته یادم دی وای دا چې رسول الله مبارک فرمای چې یو وارثو کوي او بیا فرشتي با یو میاش د دې په اجر باندې لګي د دې اجر په یو میاش کې ولیکل شي یو میاش چې فرشتي تعالی لیکلو کې د دنیا رډشتري بیډه کې کړي جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله دا یو واری وس منګوي او ان شاء الله وس د هر یو کس د پاره او بیا پرشته لګیا شو د دې اجر بلی کی یو میاشت پورې بد دې اجر لیکي او مرګرو د اذان له وظیفه مقرر کړي نورم د دین علاوه ذکر اسکار کوي دو ورځې ژوند قسم په الله دا دنیا او د دنیا د محبت چې زمون زړه ته سونه کو شوي دي دا ګوره ډیر غیر مناسب دي او ذکر اسکار کوي کومګ تاسو ذکر کو کنه کو د دین خدمت کو کنه کو انوار براخجی او داسي و پریوزی او مرګ به یو ورځ راشي او د دنیا دار سبب پاتې شي د دنیا دا ټول زیب او زینت به پاتې شي الله دې په تاسو تو خبر او علما